د هیواد په سویل کې کرنیز ولایت هلمند ته د هیواد د کرنې، اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت د مالیې او ادارې معین حاجي ملا اغاجان اخوند سفر د دې سفر موخه په دې ولایت کې د 15,510 ټنه غنمو خریداري او له نږدې د کروندګرو د ستونزو اورېدل یاد شوي. دا خریداري خو په دې خاطر باندې کېږي دا د هر ملک خپل یو اصطلاح یو بلابد شی باید ولري چې په هر ملک دا باید د غنم ذخیره شي. افغانستان هم اوس تازه پر پښو درېدلی دي، نو اسلامي امارت غواړي چې خپل ذخایر ډک کړي د غنمو او ورته پراته دي. دلته رقم امراض و وچکالۍ و د دې شیانو سره همیشه موږ مخ کېږو، نو باید موږ خپل ذخایر ډک ولرو. د هلمند ولایت کې 1 سلنه افغاني نرخ ټاکل شوی. هر هغه کس چې ما د 4 مرجع یاد کړي، بزګر، کوپراتیو، شرکتو، هغه تخمونه چې تولیدوي او علافان دا کولی شي چې په دا پروسه کې راسره ګډون وکړي او په 1 سلنه افغانۍ پر موږ باندې غنم خرڅ کړي. پر همدې مهال یو شمېر کروندګر د غنمو د خرید له پروسې خوښ دي او دوی غوښتنه کوي چې د کرنیزو حاصلاتو لپاره د مناسب بازار پیدا شي. چې زموږ هغه سیل په یو ښه قیمت راسره رانسي او موږ ته اصلاح شوي تخم راکړي، د کودو کومک وکړي، د دغه اوبو مدیریت آمدن ته توجه لري، د دوی دپاره زمینه د خرید و فروش برابره کړي. نو دا خلک خپله خوشحاله دي، په دې نظام خوشحاله دي. دا نظام خلکو غوښتی، الله راویستی. دا امنیت خلکو غوښتی، الله راویستی. چې د هلمند سامیه زیاته سي تر څو هلمند ریاست و بزګرانو ته خدمات وکړي. که بودیجه نه وي، پیسې نه وي، خدمات نشي کېدلی. بلخوا بیا د هلمند د مالدارۍ د برخې استازي له اسلامي امارت په دې برخه کې د لا زیاتې توجه غوښتنه کوي. د وزارت څخه مو دا غوښتنه چې زموږ د هلمند ولایت د مالدارۍ و دغه ته پاملرنه وشي چې زموږ مالداري نور هم پرمختګ وکړي. ویلی سو چې هلمند کې ډېری کسان په کرهڼه او مالدارۍ بوخت دي چې تر ډېره اوس د خپلو کرنیزو حاصلاتو څخه خوښ برېښي.